السلام علیکم. GTD یا Getting Things Done دا د یو ټمپلیټ نوم دی او دا ویډیو چې ده دا د چارو د تنظیمولو لپاره ده. نو که تاسې ته د چارو یا د کارو تنظیمول در د غاړې نه په دفتر کې کار نه کوئ نو دا ویډیو ستاسې دپاره نه ده، وخت هم په ضایع کېږي. خو که تاسې د چارو د تنظیمولو مسؤلیت په غاړه لرئ، په دفتر کې کار کوئ، خپل کاروبار لرئ، په کور کې ډېر کارونه سره تنظیموئ، نوټونه مو خواره واره پراته وي نو یا مو څو ځایه پلانونه لیکلي، بیا نو دا ویډیو ستاسې لپاره ډېره ګټوره ثابتېدای شي، لکه ماته چې ګټوره ثابته شوې ده. او پر یوه خوا هم مه ځئ. د کارونو تنظیمول چې دي دا پروجیکټ منیجمنټ دی او ډېر مهم کار دی. جالبه خبره دا ده چې دا هنر نه موږ تاسې ته مور و پلار راښیي، نه په ښوونځي کې راښیي، نه په پوهنتون کې راښیي او نه هم په کار کې راښیي. ما په ډېرو غټو رسنیو کې کار کړی دی او زه حتی ټرینینګونو دپاره منیجمنټ ټرینینګونو دپاره لندن ته غوښتل شوی یم، البته د خبریالۍ په اړخ کې، پروجیکټ منیجمنټ کې نه. حتی په دغو ټولو ټرینینګونو کې چې زه ګورم دوه ډول ټرینینګونه درکوي. یو ډول دا ټرینینګونه څنګه د انسانان مدیریت کوي، خپل سټاف، خپل کالیګز، او بل ډول ټرینینګونه دا دي چې څنګه داسې یو کار ونه کړي چې یا تا ته تاوان ورسوي یا ستا ادارې ته تاوان ورسوي. د چارو تنظیمات چې دي هغه نه ورښیي. کیدای شي تاسې به په دې کار کې تکړه یاست او دا به ټوکه درته معلومه شي، خو زه دې کار ډېر سره کړولی یم او زه چې ډېر همکاران ما لیدلي هغه هم داسې خاص تنظیمات نه لري. نو زه 10 کاله په دغه خوارۍ اخته وم، همیشه مې یو شی نه یو شی درلودی، خو 10 کالۍ خوارۍ وروسته زه بالاخره پر دا GTD باندې پېښ شوم چې د دې نوم دی Getting Things Done یا د کارو چې دی د چارو ترسره کول. دا یو ټمپلیټ دی چې زه اوس تاسو سره شریکوم او دا داسې جوړ دی. ولې دا ښه دی تر نورو ټمپلیټونو؟ د دې یو ښه والی دا دی چې دا بېلابېل لیستونه چې دي هغو ته یې بېلابېل ټبونه ورکړي دي. دا ډېر داسې په انګریزي کې چې انټیویټي ورته وایي، موږ تاسې د طبیعت سره برابر دی او زموږ تاسې د ورځني ژوند د ضرورتونو، د کار د ضرورتونو سره چې ورک فلو څنګه ده، معلومات څنګه حرکت کوي، د کومې خوا راځي کومې خوا ته ځي، زموږ ژوند څو ډوله چارې لري، دا ټولې په نظر کې نیول شوي دي او دا شی جوړ کړی دی. بل دا پر داسې ایډیا باندې ولاړ دی چې زموږ تاسې ذهنونه د دې لپاره جوړ شوي دي چې هغه معلومات ایډیاګانې جوړې کړي، خو د جوړولو دپاره، د ایډیاګانو د ساتلو دپاره نه دي. ځکه نو دا ټمپلیټ جوړ شوی دی چې زموږ تاسې ایډیاګانې چې دي دا څنګه موږ تاسې سیف کړو او وروسته یې چې دی څنګه یې په کار واړو. نو درځئ تر څو چې دا ونه ګورو دا څه یې نشو تشریح کولی. اوس به زه درته تشریح کړم. دې کې ښه والی څه شی دی؟ دې کې اول سر چې موږ تاسو ته ایډیاګانې، کوم ایډیا درته راغله په هغه وخت کې ځان څخه پوښتنه کوه چې آیا زه دا په 2 دقیقو کې دا کار کولی شم؟ که دې کولی شو خو کار وکړه، که دې نشو کولی بیا دلته ولیکه د ثبت په ځای کې. نو خلاصه بیا اول درته وایم د ثبت ټب چې دی، اول ټب د چپ لاس د خوا څخه دا هغه ټب دی چې هره کومه ایډیا چې درته راغلې اول یې دلته لیکې. د هغه وروسته چې دی بیا د دې ځای څخه بل ټب چې دی راتلونکی کار ورته وایي، دا هغه دی کارونه دي چې موږ تاسې دغه کارونه اوس کوو. بل انتظار هم ډېر جالبه ټب دی. که چیرې داسې یو کار و چې هغه تاسو یو بل چا ته وسپارئ، بیا نو هغه په خپلو نورو ټبونو کې په راتلونکي کار او په دې ځای کې مه ساتئ، هغه واړه او هلته جلا ټب دی چې په هغه ځای کې بیا هلته وي، نو ته د هغه څخه نور بېغمه یې، ته وخت نه وخت هغه ته ورځې ګورې چې دا فلاني کار څنګه شو، خو ستا په ټو ډو لیست کې هغه نه وي. بل چې دی پروژې دي، که یو شی ستاسې موږ تاسې دا غټې غټې پروژې چې دي دا ټولې موږ تاسې په دې ټب کې ساتو.
یو اکټیویټي یو فعالیت کچېرې تر 2 اکټیویټیانو زیات درلوده په پروجیکټ کې حساب کوي. نو په دې حساب باندې د کور جوړول پروجیکټ دی، ناول لیکل پروجیکټ دی، هغه شان چې ډېرې اکټیویټیان ډېر پړاوونه لري هغه پروجیکټ دی. کېدای سي یا یوه ورځ دا بل ټاپ دی، کېدای سي یوه ورځ ډېر جالبه دی. ټول هغه شان چې موږ تاسې اوس نشو کولی خو غواړو چې وخت یې وکړو هغه دلته راځي. دا ډېر جالب دی ځکه چې موږ تاسې یو عالم شان دي چې موږ تاسې غواړو چې په آینده کې دا کارونه ترسره کړو خو اوس وخت نه ورته لرو. نو دا ټوله دلته راځي، د دوی څخه دلته بېغمه کېږي. او بل چې دی د ریفرنس یا ریفرنس مواد په نامه ټاپ دی. دا ټاپ د دې دپاره دی چې کله موږ تاسې ته معلومات وه نو بیا معلومات دلته ایږدو. موږ ته چې معلومات فکر کوو یو وخت په یادېږي. زه اوله سره دا ټول درته وایم، وروسته بیا تشریح کوو چې هر ټاپ څنګه کار و. بل چې دی اونیس پلان دی، دا ما پکې اضافه کړی. دا داسې دی چې د ټولو پروژو څخه موږ تاسې هغه خپل اونیس پلان جوړو. اونیس پلان قرار دلته د اونۍ په پای کې موږ تاسې کتلی شو او بیا وروسته هغه اپډیټولی شو. اوس به بېرته راسو دغه ته د سره څخه به شروع کړو. نو چې خلاصه یې ور ووایم چې اول سر چې هر شی ذهن ته راتلی د سب په ټاپ کې ایږدو. د راتلونکي کار ټاپ چې دی دا د هغه دپاره دی د راتلونکي کارونه چې زموږ تاسې لیست دي. انتظار یم ټاپ په دې ټاپ کې هغه شان په دې لیست کې هغه شان لیکو چې موږ تاسې بل چاته سپارلي. پروژې چې دي زموږ تاسې بېلابېلې پروژې دي، ټولې دلې یو په بل پسې پرتې دي. د دې ځای څخه موږ تاسې بیا راتلونکي کار ټاپ ته مواد اړو او کېدای سي یو ورځ ټاپ دغه شان دپاره دی چې یو وخت موږ تاسې غواړو دا کار وکړو. ریفرنس مواد دې کې چې دی موږ تاسې معلومات او مواد چې دي لینکونه چې دي دا شان دلته ایږدو. اونیس پلان چې دی اونیس پلان خو اونیس پلان دی. نو اوس به یې زه درته تشریح کړم چې هر یو څنګه کارېږي. را به سو اوله سره د ثبت ټاپ ته. نو اول ځل چې موږ تاسې دغه ټمپلیټ کارو موږ تاسې اول سر راځو د ثبت ټاب یا لیست ته. په دې کې هر شی چې ذهن ته درتلی د بېلابېلو پروژو هر شی چې اوله سره ټول شان لیکې دلته. دغه ثبتول چې دی دې کې کارونه، مواد، تولید، پیښې، لیستونه، نظریې ټول شان اوله سره دلته لیکې، خصوصا چې اوله سره شروع کړې. د هغه وروسته بیا د ځانه سره فکر کوې ګوره دلته لیکلي چې په کولو ارزي. که چیرې ستاسې جواب هو بیا اړه دلته د راتلونکي کار ټاپ ته او یا د انتظار یم ټاپ ته او یا د پروژې ټاپ ته راړه. که چیرې دا کار په کولو نه ارزېدی بیا نو چې دی بیا دغه دی دلته کراس کښېږدئ چې دا بېکاره دی او یا دا د ریفرنس مواد دي چې وروسته په درد خوري او یا یې واړوئ کېدای سي یا یوه ورځ ټاپ ته. نو دلته د هر ټاپ مربوط چې په اوله مرحله کې دلته لا په دې مرحله کې وبخښئ موږ تاسې مواد نه اړو، دا ټول شان مو لیکلي. یو وار یې دلته موږ تاسې په نښه کوو. که راتلونکی کار و دلته کراس ورته ایږدو، که انتظار کار و دلته کراس ورته ایږدو. د هر یو دا څو خانې چې دي دلته کراسونه ایږدو. کله چې موږ د ټولو ته ځایونه یا کورونه مو ټولو فعالیتونو ته پیدا کړه د هغه وروسته بیا موږ تاسې یو شی کټ او پیسټ کوو. اوس نو راځو مثلا دغه ته د راتلونکي کار ته. د راتلونکی کار چې دی دا مثلا د کم کار دی وضعیت دی بل کالم د پای نیټه نوټ او لیبل. راتلونکي کار ټمپلیټ چې دی په دې کې د پروژې شان هم رااخیستلی شو، نور زموږ تاسې کارونه هم رااخیستلی شو لکه د برق بیل چې تا ویلو. دا اوله سره ګوره د کار دنده دلته یې لیکو چې مثلا د پاسپورټ نوي کول دي یو بیلګه. دا کار چیرې دی دا ګورې دلته دا لیبلونه چې دي بېلابېل لیبلونه د دې لیبلو څخه یو راوړو دلته یې ورسره اچو. لیبلونه دې ګورې آیا دا پاسپورټ جوړېږي په دفتر کې جوړېږي، د کوچنیو کارونو څخه دی په زنګ باندې کېږي، هر ځای کېږي، افلاین یا د کوره څه کېږي.
که یا ښار ته کار غواړي یا دولتي کار دی. نو دلته چې د پاسپورت نوي کول چې دا د ښار ته تګ یا دولتي کار دی، نو دغه راکاپي کوو او دلته پیسټو. بل فعالیت مثلا د کور سودا ده، دا چې ده هر ځای کېدای شي، نو د هر ځای لیبل راو دلته لګو. دفتر ته د رخصتۍ ایمیل باید وکړم، بل فعالیت دی مثلا، هغه هم چې دی د هر ځای څخه کېدای شي ځکه ایمیل زما په ټلیفون کې دی. او د نوې پروژې لومړنۍ ناسته ده، بل فعالیت دی. دا چې دی دا د بل ځای نه کېږي، د لپاره زه باید دفتر ته ولاړ شم. د لیبلونو ګټه څه شي ده؟ کله چې زموږ تاسې دلته ډېر فعالیتونه جمع شي، بیا موږ تاسې ټولو ته چې لیبلونه ولګو، بیا زه ورته پوهېږو څو کارونه زما په ښار کې شته، څو کارونه په دفتر کې شته، څو کارونه دي چې د کوره څخه باید وکړم، او څو کارونه دي چې په هغو کې زما لاس خلاص دی. صحیح ده؟ په دغه رقم باندې مخ ته ځو. دا شو د راتلونکي کار ټاب یا لیست چې څنګه یې کارولی شو. که چیرې دا د پای نیټه ولري هغه دلته ورسره لیکو، که چیرې کوم نوټ یې هغه دلته ورسره لیکو. وروسته پاتې شو انتظار یم. انتظار زما یو د خوښې ټب دی، ځکه چې یو عالم کارونه به پخوا بل چاته مې سپارلي بیا به زما او ستا په لیست کې وو. نو اوس څه کوو؟ اوس د انتظار یم ټب ته چې راشو دې لیست ته، دلته اوله سره دا کار چې دی د کار یا دنده دلته لیست جوړېږي. صحیح ده؟ او چاته دې سپارلی، څوک مسؤل دی، د څوک چاته دې سپارلی، او دا چې دی تعقیب دی. زه قاف ور اضافه کړم، قاف رصفاتو تعقیبېدل غواړي، او دا چې دی وضعیت یې څنګه دی، په څه حالت کې دی. نو اوس د انتظار یم ټپ څنګه کاریږي؟ دا چې دی دا زموږ د لیست دی. مثلا د برېښنا د بیل تحویلول، د برېښنا تحویلول څوک یې مسؤل دی؟ احمد ته مې دا کار سپارلی. تعقیبېدل څه غواړي؟ شنبې 10 د مۍ زه باید تعقیب کړم. وضعیت یې څنګه دی؟ وضعیت یې دلته لیکم. بل کار دی مثلا د جنراتور رالیږل، ښه څوک یې باید راولېږي؟ سید محمد یې باید راولېږي. وضعیت یې څنګه دی؟ دوشنبه 12 مۍ له هرات څخه رالیږي. دا شو د انتظار یم ټاب، دا رقم کاریږي. پروژې چې دی د پروژې ټاب یا لیست چې دی دا دې کې زموږ تاسو ټولې پروژې چې دي غټ کارونه چې تر 2 فعالیته زیاتې، دا موږ تاسې دلته داسې یو په بل پسې لیکو. دلته د اول د پروژې نوم چې دی دلته پروژې دلته لیستو، د دې راتلونکی کار چې دی د دې نیکسټ اکټیویټي چې شته راتلونکی کار چې دی دلته راځي په دې کالم کې. د پای نیټه که ولري دلته راځي، او وضعیت کې هغه دلته په دې کالم کې راځي. نو پروژې مثلا د نوي کور جوړول د بیلګې په توګه دا یو پروژه ده. د نکاح خط جوړول دا یو پروژه ده. زما نوی ناول لیکل دا یو پروژه ده، ځکه ډېر کار لري، ډېر سټیپونه لري. اوس نو د نوي کور جوړول دي. صحیح ده؟ 1 2 3 د دې اکټیویټیانې ټولې ما لیکلي. اول اکټیویټي دا ده مثلا چې پر مځکه باندې دیوال راوګرځو. ښه راتلونکی کار یې څه دی؟ پر مځکې د دیوال راګرځول. که چیرې دا کارونه سوي وای 4 وای بیا دا 4 کار ما دلته لیکئ. د پای نیټه یې څه شته؟ د جوزا 13 د بیلګې په توګه. وضعیت یې څنګه دی؟ له ټیکهدار سره خبره سوې ده. ټول شان په دغه رقم نکاح خط جوړول هم چې دی زما نوی ناول دی یا نور ټول کارونه چې دی ټوله په دغه رقم جوړیږي. د هغه وروسته چې دی د کېدای سي یا د یوه ورځ دا موږ تاسې دا ټاپ موږ تاسې د ډېرو غمو څخه بېغمه کولی شي. یو عالم شان خیال پلونه خواهشات چې دي چې موږ غواړو چې ویې کړو هغه دلته موږ تاسې لیکو. تاسې متوجه یاست چې دا ټبونه اوس څونه کومک کوي. د هر شي دپاره خپل ټب دی، په هغه یو وخت کې هغه یو ټب باندې کار کولی سي او هغه نور څخه بېغمه او په ضمن کې ستا د ژوند داسې یو چاره نشته چې د هغې دپاره یو ټب یا یو لیست یې نه وي درته جوړ کړی. نو کېدای سي یوه ورځ ټب ته چې راشو دلته چې دی دا د کار دغه ده چې کم کار دی او دلته یې نوټ دی. کار مثلا کتابونه، کار یا دنده کتابونه چې غواړم ویلولم 1 2 3، ځایونه چې باید ووینم 1 2 3، یا بل هر شی چې دی سیاحت دی، کاروبار دی، نوی ویډیو جوړوم، هر شی چې هغه دلته راځي. د ریفرنس مواد چې دي دلته اوله موضوع دلته لیکل کیږي په دې کالم کې، او دغه وروسته چې دی لینکونه یا معلومات چې هغه دلته کیږي. مثلا
د دغه جی ټي ډي ګایډ چې دی دا د موضوع نوم دی. د دې لینک زه دلته اچولی شم چې دا په دغه کې انټرنیټ کې چیرې پیدا کیږي یا په ګوګل ډرایو کې چیرې دی یا زما په هارد ډرایو کې په څه نامه دی. همداسې مثلا زه د پودکاسټ چې دی زه یو لیست ورته لرم د هغه دپاره چې دی دا چیرې پروت دی په دې ځای کې دا کوم. د اختر کې د اختر دپاره کله زه یو لیست لرم هغه چیرې پروت دی دا ادرس دی. نو دا شو تر ډېره حده ته چې همدومره چې دی کفایت کوي. خو اونیز پلان چې دی اونیز پلان ماته جالبه ده. اونیز پلان چې دی د اونۍ نیټه دلته لیکل کېږي کومه اونۍ نیټه ده، مهمې پروژې، 3 تر 5 هدفونه د هر شي دپاره او نوټونه، بدلونونه، تعیین سوي کارونه او اپاینټمنټونه هغه په دې کالم کې راځي. نو مثلا د اونۍ تاریخ ما دلته ولیکئ چې دا اونۍ چې ده د دې تاریخه تر دې تاریخه ده. مهمې پروژې مې دغه دي چې د نوي کور جوړول دی، نکاح خط جوړول دی، زما نوی ناول دی. د دې هر یو څخه چې دی 3 تر 5 غټ غټ هدفونه چې دي موږ تاسې ورته جوړولی شو. تر هغه دا جلا موضوع ده انشاءالله. د پلان څنګه کېږي پر دې باندې موږ تاسې بل ویډیو جوړولی شو. او دلته چې دی د دې په اړه چې کوم نوټونه یې هغه موږ تاسې په دې کالم کې راویستلی شو. نو دا دی جی ټي ډي یا ګیټینګ ثینګز ډن. د دې انشاءالله زه ټمپلیټ چې دی په ټمپلیټ کې په دغه کې کامنټ کې در سره شریکوم. دا زما د 10 کاله ډېرو تجربو وروسته چې ما څونه سیستمونه د چارو د تنظیمولو کار کړي دي دغه تر اوسه پورې هغه دی چې ډېر طبیعي دی، ډېر ساده دی، مغلق هم نه دی، ډېر مؤثر دی او زما ژوند یې ډېر اسانه کړی دی. اوس زما مخ ته همیشه د خلاص وي. زه خصوصا دغه د ثبت ټپ چې دی همیشه زما مخ ته خلاص وي. یو شی چې راسي زه ژر ژر هلته ولیکم. دی خو وایي په ویډیوګانو کې چې که یو کار په 2 دقیقو کې کېږي هغه وکړئ، دلته یې مه لیکئ. زه حتی هغه هم چې دی ځکه زموږ تاسې اوس زما ملګری لندن کې سوپر مارکیټ چلی هغه وایي چې کله کله دونه وخت نه وي زه یو چیرې ولیکم چې دقیق. نو زه د 2 دقیقو شی هم چې ژر یې دلته ولیکم د ثبتولو په ټاپ کې او د هغه وروسته بیا زه بېغمه یم. سړی ډېر بېغمه کېږي ځکه زموږ تاسې ذهنونه چې دي لکه یو چا چې وویل هغه د ایډیاګانو د رامنځته کولو دپاره دي، د پروژو کې د دا ټولو اکټیویټیانو د یاد ساتلو دپاره نه دي. نو دا هغه کار موږ ته کوي تر څو چې موږ تاسې پر ایډیاګانو باندې کار وکړو. دا یو شی لري چې دا به ته اپډیټ ساتې په هفتې کې د ورځې په پای کې به دا سر ریفریش کوم کارونه چې سوي هغه به ټیک مارک کړې. د اونۍ په پای کې چې دی اونیز پلان به سره تازه کړې. د دې تازه کول دی ستا څخه صرف یو کار غواړي چې ته بیا تازه کړې او موږ تاسې اکثره وخت هغه نه کوو ځکه خو ستړي یو. خو که هغه وکړو نور ټول کار چې دی دی درته کوي. نو دا شو جی ټي ډي او خدای دې وکړي چې زموږ تاسې د ژوند چارې تر دې لا هم اسانې او روانې سي. السلام علیکم.